افغانستان د وزیر خارجه متقي صاحب د موټرسایکل سواري حقیقت او که د ځان ښودنه اصل حقیقت څه و او رښتیا په افغانستان کې دومره امنیت شته. ویډیو تر پای وګورئ چې په اصل حقیقت پوه شئ. اصل پیښه داسې وه چې د شپې ناوخته د رئیس الوزرا لخوا د افغانستان سرپرست وزیر خارجه متقي صاحب ته حال واستول شو چې همدا اوس د یوې ضروري مشورې او خبرې لپاره ارګ ته راشه. متقي صاحب وایي چې شاوخوا مې وکتل موټروان او نور ملګري یو هم نه ښکارېدل. غږ مې وکړل د معمول سره سم څوک وتلي، هېڅوک هم نشته، څوک کورونو ته تللي دي او څوک بل ځای، زه یوازې یم. نو د دې لپاره چې رئیس الوزرا صاحب راته منتظر پاتې نشي، ژر مې په کور کې په ولاړ موټرسایکل پښه واړوله او تر ارګ پورې ولاړم. باید ویل شي چې دا نه ریا ده او نه ځان ښکاره کول او نه هم د چا لپاره نمایش. دا د یو واقعي مسلمان وزیر او د اسلامي حکومت د یو چارواکي عادت چې هیڅ تکلیف او رشکش نه خوښوي، ساده ژوند لري او بې له کوم تکلیف او پروتوکول څخه غواړي ژوند وکړي. نو خلک د متقي صاحب او د اسلامي امارت نور مشران په خپلو ځانونو او خپلو عیاشو متکبرو او د بې تقوا مشرانو سره نه مقایسه کوي. قدرمن دوستانو، تاسو د متقي صاحب د دغه کړنې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.